اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې. په پاسپورت عمومي ریاست کې د کاغذي تذکرو د تایید په تړاو حکملیک لاسلیک شو. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې او کورنیو چارو وزارت ترمنځ په پاسپورت عمومي ریاست کې د کاغذي تذکرو د تایید په تړاو د زمري په 19مه د دوه اړخیزو همکاریو حکملیک لاسلیک شو. په دې تړاو جوړه شوو مراسمو کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فخرین محمد زیار، د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال مولوي نورجلال جلالي او ورسره پلاوو ګډون کړی و. د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال مولوي نورجلال جلالي د حکملیک هیوادوالو ته د پاسپورت په ویش کې د چټکتیا او لا ډېرو اسانتیاو په مخ او د دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ لپاره اړین او مهم وګاڼه. همدارنګه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فخرین محمد زیار هیوادوالو ته د خدمتونو په برخه کې د چټکتیا لپاره د حکملیک اړین وګاڼه او ژمنه یې وکړه چې د هیوادوالو د هویت د تثبیت او د عامه خدمتونو د اسانه ترلاسه کولو لپاره به لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دې حکملیک پر بنسټ به د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ټیمونه د پاسپورت عمومي ریاست دننه هغه غوښتونکو ته چې کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا ولري له وکلانۍ وړاندې د تابعیت تذکرې ترلاسه کړې وي او د انځور د نصبولو ته اړتیا ولري، او د هغه غوښتونکو ته چې د تابعیت په تذکره کې نصب شوي انځور له ظاهري څېرې سره یو شان نه وي خدمتونه وړاندې کوي.